داسې ده چې کله د طالبانو نظام راغلو جمهوریت ختم شو نو یقینا ډېر خلکو دا دغه چې دې کې به تغییرات راغلي او دا به دغه 9 والا طالبان نه وي ځکه اوس دنیا ولیدله مسکو کې بېادبي د مافې د لیلن په دسترخوان باندې ډوډۍ وخوړه هلته جنکیانې د ګر چاپېر را چاپېرې وي بیا همداسې په قطر کې همداسې په چین کې همداسې په پاکستان کې نو خلکو دا فکر کوي چې دا طالبانو کې بس تغییر راغلی او ځکه قطر کې دي اوسېږي هم دغه 300 فامیله دي ټول امریکایان دې مصرف ورکوي نو خلکو ویل چې دا اوس دې کې بس تغییرات راغلي ځکه خپل لورګانې خپل بچیان یې ماته د امریکایانو په پوهنتونونو کې سبقونه وایي او همداسې په کوټه کې همداسې په نورو ځایونو کې خو زه خپله چې کله دې راله ما 3 خبرې کړي دغه زما ویډیوګانې لایف پروت دی ما ویلې چې د طالب اول راتګ دا دی د دې مطلب دا نه دی چې موږ ټول دغه نظام کې چې څه خلک دي ټول خو خو اولنی دغه یې دا دی چې دی به د سواد خلاف وي او د تعلیم خلاف وي او زیاته ضربه بیا پښتنو ته رسي نن بالکل همدغه شی روان دی چې زیاته ضربه د طالب په راتګ سره د پښتنو تباهي او بربادي وکړه د ټولو افغانانو وکړه خصوصا پښتنو ته ډېره غټه ضربه ورکړه دویم دا دی چې د اسلام نه به د خلکو ډه تورې د ملا نه د قاري نه د خلکو ډه تورې دریم دا دی چې افغانستان به د تجزیه طرف ته وړي دا 3 واړه خبرې زما په ریکارډ پرتې دي زه نن په دا خبر ولاړ یم او بالکل په همغه پالیسۍ باندې طالب روان دی دومره توره ورځ چې نن په افغانستان کې ده یا دا 1 نیم کال په افغانستان کې راغلی ده د تعلیم په باره کې یعنې په تاریخ کې داسې کار نه دی راغلی یعنې دا په لوی لاس باندې دی غواړي چې دلته جنګ راوړي په لوی لاس دی غواړي چې دغه نظام د دې ختم شي او دا امر چې دی راوړی دا دغه چې دی راوړی دی دا کومه چې د مکتبونه دي بند شي د جنکو پوهنتونونه یو څو ورځې پس به تاسې وګورئ چې دغه 15 شپږمه پورې چې ویل کېږي دغه به هم بند کړي ځکه دې مخکې هم دا کار کړی نو د دې پوره برنامه هم دا ده او دا برنامه ورته څوک ورکوي دا برنامه ورته کفار ورکوي او کفار په برنامه باندې دغه مشران د دې عمل کوي او دغه شان دغه د افغانستان د خلکو د بېسوادۍ پسې راغستې ده د وطن د بدبختۍ پسې راغستې ده وتک چې موږ پوښتنه کوو زه په بچي باندې سره تعلیم کوم یا په لور سره چېشته دپاره تعلیم کوم ځکه چې زه 12 کاله 15 کاله 20 کاله زه موږ او تاسې خو غریبه ټولنه یو یو ځینه بل ځینه پیسې را پیدا کړم یا لور یا زوی یو ځي ته ورسوم چې هغې نه انجینر جوړ شي ډاکټر جوړ شي او مسلکي او شی ته جوړ شي مګر همدلته ټوپک والا په غر کې ناست شي هغه دلته راشي هغه زما مسلکي زوی یا لور هغه مجبوره کړي یا پاکستان ته وتښتي هغې ته یوه وظیفه یا شی نه ورکوي نو دا تعلیم باید د افغانانو ورونه کړي دغه افغانستان دی دی پرېږده د ملیان پرېږده راځئ چې دغه د افغانستان نه یو جومات یا یو مدرسه دې جوړه کړو او یو چې افغانستان بیخي په دنیا کې شته دی نه ځکه چې موږ تعلیم نه کوو سواد نه کوو او بیا دې خلکو ته شرم پکار دی که چېرته ستاسې بېادبي د مافې زموږ ټولې میندې خویندې چې چېرته ستاسې د کور والا یا ستاسې یو رشته داره یا خپلوانه د الواده بیماره شي یا ناجوړه شي پنجابي ډاکټر ته ښی وایي که د خپلې خوره یا دلته لور ته ښی وایي چې په دې وطن کې سبق وایي او ډاکټره دې جوړه شي که نه دلته نه به موټر کې اچولي او په پاکستان پنجاب او کوټې ته پېښور ته به وړې یا به لاهور ته وړې ورته به پنجابي ډاکټر ګوري تاسو ته شرم پکار دی چې تاسې دا کم عمل چې تاسې کړی دا کم دغه چې تاسې رایستلی دی د مکتب په باره کې دا نه اسلام د قرآن په خلاف دا کار تاسې کړی د شریعت په خلاف دا کار کړی د افغانیت د بدنامولو لپاره دا تاسې کار کړی افغانانو ته هم داسې تاریخ پرېښودو چې دا به لیکل کېږي چې دغه شان یو بدبخته خلک راغلي وو چې هغې د جنکو مکتب دا دغه چې د 100 کاله مخکې چې د جاهلیت وختو خلکو خپلې خویندې میندې لورګانې ښخولې همغه شان دي کارونه داسې هم مهربان کوي خپله بچیان یې په قطر کې سبقونه وایي لورګانې خپل بچیان یې په لندن کې سبقونه ویله کړي دي نور مجاهدینو غونډه کې چې بیا پکې ماډل هم پکې راووتي او د کابل په پوهنتون کې پر داود خان په وخت کې د جینکو په مخ باندې تیزاب اچول خپله لورګانې په کوټه کې سبقونه وایي بچیان او دلته یې راغستې وروره زما د افغانستان یې څور ور ګرځولې او بله ورځ د پاکستان یو فاحشه راغلې وه په دومره ګیرې وانې شرم درته پکار دی په دومره غټو پټګۍ وانې هغې ته داسې ولاړې هغې 14 رقم اترواله هغې نه بنده غوښتو پاچا صاحب ډېر ښه شي ته مې اشاره وکړله دغه افغانستان په سختدریزۍ د مذهبي بودن کې د ایران ډېر سختدریزه ده او سختي هم ډېره ده د حجاب او د پردې ایران ته تللی وه مکمل حجاب یې ښځې اغوستی وه خو کله چې افغانستان ته راغله قصدي دا ټیکری دلته پروت و صاحب او لاندې هم هغه لاندې د کش هغه اغوستی و پتلون یې اغوستی و صاحب دا ټول همدا مې ښکارېده دا نه پوهېږم چې دا توهین وکړه د خپل زور یې ورښوده که دا نړۍ ته ورښوده چې هر څه زموږ په اختیار کې دي دې ښه شي ته ښه پوینټ ته اشاره وکړله مهرباني بالکل دا معلومه شي چې هغه بادار دی او د دې نه حیا نه کېږي که فاحشه رالیږي که وروره یو ملحد رالیږي هغه سړی رالیږلی و چې هم جنت مې اکټه هو جایګا یو قل هو الله احد نشو ویلی او حقاني ورسره خوا کې ولاړ د پاکستان بیرغ یې نیولی و سا غنم یې راوړی و لاندې زموږ خویندې میندې ورته کېنولې وي دومره ذلیله کړې زموږ خویندې میندې نو خبره دا ده چې دا د دې په مقابل کې هېڅ شی نشي کولی موږ په عامو طالبانو غږ کوو موږ در باندې خپله غاړه خلاصوو قسم په خدای دی چې دغه مشران هم پردي پالي دي د اسلام په ضد باندې کارونه کوي
د افغانیت په ضد کارونه کوي، د افغانستان طبیعي بربادي غواړي. قسم په خدای چې هم به تاسې ورکېږئ، هم به د افغانستان د بدبختیانو سره مخ راوچت شي. د دې په مقابل کې څنګه چې موږ راوچت شو، ټول افغانان د مقابل کې راوچت شي. دغه یو څو دلباري ملایان، دا د ISI د CIA ملایان، دا د پاکستان د امریکې ملایان چې د امریکې په خوښه دا کارونه کوي، د دې په مقابل کې راوچت کوي. یعنې دا یاد ساتئ چې وخت به ډېر لنډ وي، بیا به د 2001 نه ستاسې حالت بدلېږي، نه به تاسې پاتې یاستئ او نه به دا پاتې یاستئ. تاسې که کوم جنګ کړی، که هر شی هم کړی دی، هغه هم د چوکۍ دپاره نه و کړی، هغه هم د دې لپاره کړی چې دا ملت موږ راغونډو، دلته موږ د افغانستان جوړو. کوم د افغانستان چې جوړېږي دا خو ټول په دې خپلو موټرو کې ګرځي، د دې بچیو سبقونه وایي، او ته طالبه ته پالته په شپږو کسانو په 7 کسانو باندې یو وخت ډوډۍ راغواړې، په شپږو طالبان یې خوري، او دا مشران دي ټول په موټرو او په جهازونو او په دغه عیش و معاشرت کې ګرځي، او بیا داسې برنامې راوړي چې د افغانستان د بربادۍ دپاره. دې باید کې موږ سره تاسې ودرېږئ او دا زموږ اواز واورئ او دغه خلکو پسې راوچت شئ. هر یو چې دا شی نه مني، دا ګوره د امریکې امرونه دي چې دا نن عملي کوي، دا د تعلیم په باره کې. دا د پاکستان عملونه دي چې دا نن دا برنامې په افغانستان کې د ښځو مکتبونه بندوي، او دا هم تاسې شرمئ، هم ملا شرمئ، هم قاري شرمئ، هم افغانان شرمئ. او زه افغانانو ته یو دا وایم چې بالکل مکتبونو ته جنکۍ خو څه کوي چې بچي هم ولېږئ، مکمل د افغانستان کې تاسې یو دغه وکئ چې نه وروره موږ دفترونو کې کار کوو، نه نرسانې دې کار کوي، نه ډاکټرانې دې کار کوي، نه دې وروره، ځکه چې دا بندۍ دی د تعلیم خلاف دي. زه یو خبره کومه چې موږ د ټولو مجاهدو یا دغه خبره نه کوو د طالبانو د ټولو، خو تاسې یقین وکړئ چې د دین په نوم او د مجاهد په نوم او د اسلام چې ټول زیاتې خبره کوي، د ټول نه د افغانستان دشمنان دي او د تعلیم دشمنان دي، او دا په ثبوت په د داود خان په وخت کې ښودلی چې په تیزاب یې د جنکو په مخونو شیندل او دا غټې غټې ګیرې نیولې او بیا لاړه پاکستان ته وتښتېده. نو دا هغه برنامه ده تر اوسه پورې په افغانستان کې عملي کېږي. ډګروال صاحب ته به ټایم ورکړل. مې وکړې نه مې راغلی، خو نن ما وکړې له سترګو نه راغللې دې ته چې ولې زموږ په وطن کې داسې بدبختي ده. موږ د منطقې ملکونو ته همسایه ملکونو کې دوی دی او د پلار سي ودي ګوري، ایران دی ګوري، پاکستان دی ګوري، ازبکستان دی ګوري، تاجکستان دی ګوري، د منطقې ملکونه دی ګوري، هلته اسلامي ملکونه دي، هلته دین ده، هلته ټول مسلمانان دي. ولې هغوی نجونې مکتب ته ځي؟ هغوی ولې ډاکټران نه دي؟ هغوی ولې رئیسان نه دي؟ هغوی ولې ښځینه وزیرانې لري؟ تاسې ولیدله چې څو 2 هفتې مخکې حنا رباني راغله افغانستان ته راغله، او په افغانستان کې د دې نه د همدغه د طالبانو چارواکو له هغه نه پذیرایي وکړله او د خپل ملک نمایندګي وکړه. ولې موږ نجونې له کور نه نشي وتلی؟ متاسفانه موږ فکر کوو چې دا به شرایط دا د امنیتي پرابلمونو وضعیت په خاطر ما طالبان دا ورځ په ورځ به دا شرایط بېرته د ښه کېدو په حالت کې راسي. ولې موږ هره ورځ وینو چې وضعیت او فشار هم په ولس هم په خلکو، بیکاري اوج نیولی ده، مظلومي اوج نیولی، فقر اوج نیولی ده. امنیت به څه کوو؟ امنیت به د تنه د خاک مننه